ورونو په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور د احادیثو امامان یې د ابو هریره یا د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان لله عتقاء في كل يوم وليلة يعني بشک چې الله جل جلاله لره د روژې په هر ورځ او هر شپه کې داسې بندگان شته چې د دوزخ له اوره یې آزادوي نجات او خلاصون ورکوي ورونو دا خو تاسو ته معلومه سوه چې الله جل جلاله د روژې په میاشت کې په خپل رحمت او مهرباني سره هر ورځ او هر شپه ډیر انسانان د دوزخ له اوره آزادوي د دوزخ له اوره نجات او خلاصون ورکوي اوس پوښتنه دا ده او آیا موږ او تاسې په دې اړه هم فکر کړی دی چې هغه کسان کوم چې د مبارکې روژې شپې په ورقو سترنج کرمبوټ چکه سازونو فلمونو او نورو داسې حرام کارونو تیروي آیا هغوی به هم په دغه رحمت او دغو آزاد کړل سوو خلقو کې شامل او داخل کړل سي والله اعلم هو د الله جل جلاله کرم او مهرباني بې له اندازې پراخه دي نه زه او نه بل څوک دا حق لرو چې هغه الهي عام لطف او بې اندازې کرم په خاص یو شخص یا په کومه خاصه ډله پورې خاص کړو خو صرف دومره وایم چې آیا موږ له دغه مهربانه الله جل جلاله څخه چې دغه ټول احسانونه یې زموږ سره کړي دي او نور هم را سره کوي حیا نه درېږي او دا مو په فکر کې راګرځولي دي چې موږ باید د دغو ناوړه کارونو په پرېښودلو سره خپل ځانونه د دغه الهي رحمت وړ او مستحق وګرځوو تاسې وینئ چې دغه مبارکې شپې او ورځې څومره ژر ژر تیریږي نو پر موږ دا لازمه ده چې موږ هم باید د دې دپاره کوښښ وکړو چې د دغې مبارکې میاشتې په یوه شپه کې زموږ نومونه هم د هغو کسانو په لیست کې ولیکل سي او د هغو کسانو څخه وشمیرل سو چې الله جل جلاله د دوزخ له اوره نجات او خلاصون ورکوي او په دغه بخښنه سره به د آخرت د ورځې په نیکمرغه انسانانو کې وشمیرل سو